وایي چې په پخوا زمانو کې یو پاچا و چې ډیر بخیل و. امر یې وکړ چې هیڅوک نشي کولی چې خیرات او صدقه ورکړي، او که چا خیرات ورکړل نو سمدلاسه یې لاسونه ور پرې کړئ. د پاچا امر و خلک له خیرات ورکولو منع شول. یوه ورځ یو فقیر لوږې ورخطا کړ. د یوې مړۍ ډوډۍ د غوښتلو لپاره د یو کور دروازه وټکوله. یوه پیغله نجلۍ دروازې ته راله. فقیر ورته وویل ماته یو مړۍ ډوډۍ راکړه. نجلۍ ورته وویل ته نه یې خبر چې پاچا موږ له خیرات ورکولو منع کړي یو، غواړي چې لاسونه مې پرې کړي شي. فقیر ټینګار وکړ او ورته وویل چې د الله تعالی لپاره یو مړۍ ډوډۍ ماته راکړه، ډېر وږی شوی یم. نجلۍ چې د الله تعالی نوم واورېده په منډه ولاړو، 2 چنډې ډوډۍ راوړلې، فقیر ته یې ورکړې. یو چا پاچا له دې کیسې خبر کړ. پاچا امر وکړ چې د نجلۍ دواړه لاسونه دې پرې کړل شي. د پاچا امر و د نجلۍ دواړه لاسونه پرې کړل شو. ډیره موده په منځ کې تیره شوه. یوه ورځ پاچا خپلې مور ته وویل غواړم چې یو ښکلې ښځه راته واده کړې. مور یې له ډېرې ګرځېدو وروسته راغله. پاچا ته یې وویل زویه هلته په یوه کور کې یوه ډیره ښکلې پیغله ده، خو یوه نیمګړتیا لري چې د نجلۍ دواړه لاسونه پرې کړل شوي دي. پاچا امر وکړ چې هغه نجلۍ ماته راولي چې زه یې ووینم. پاچا چې نجلۍ ولیدله پرې مین شو. له هغې نجلۍ سره یې واده وکړ. دا همغه نجلۍ وه چې پاچا یې د خیرات په ورکولو لاسونه ور پرې کړي وو. پاچا له نجلۍ سره واده وکړ. پر پاچا ډیره ګرانه وه. د پاچا نورو ښځو دا ګرانښت نشو زغملی. د ټولو له دې نجلۍ سره کینه پیدا شوه. د دې د ورکولو لپاره یې ډول ډول پلمې لټولې. بالاخره پر دې خواري د بدکاریو تور ولګول. لمسون بد شی دی. پاچا هغه په داسې حال کې چې امیدواره هم وه له کوره وشړله. امر وکړ چې دا ښځه په داسې دښته کې پرېږدي چې د ودانۍ نښې پکې نه وي. د پاچا امر پر ځای شو. ښځه یې په یو داسې دښته کې پرېښودله چې د آبادۍ نښې پکې نه وه. ښځې ته الله تعالی په دې دښته کې زوی ورکړ. خپل کوچنی زوی په سینه پورې ونیوه. د آبادۍ په لټه روان شوه. له لوږې او تندې ژړا او فریاد کو روانه وه. آخر دا چې یوې لوی ویالې غاړې ته ورسېدله. د اوبو څښلو لپاره یې خپل دواړه زنګنونه پر ځمکه ولګول تر څو اوبه وڅښي. کوچنی زوی یې له غېږې وښویېده، په ویاله کې ولوېده. ښځې ډېر ژړا او فریاد وکړ، خو زوی یې اوبو یوړ. ناڅاپه 2 لاروي پر لاره تېرېدل. د دې تر څنګ ودرېدل. ځینې یې وپوښتل چې ته ولې ژاړې. هغې ټوله قصه ورته وکړه. لارویانو ورته وویل چې غواړي چې الله تعالی درته بیا لاسونه درکړي. هغې وویل ولې نه. بیا یې ورته وویل غواړي چې اوبو وړی زوی دې له اوبو رابهر او بیا ژوندی شي. هغې ورته وویل ولې نه. هغه دواړه الله تعالی ته دعا وکړه. د هغې دعا لا پای ته نه ورسېدلې چې د ښځې دواړه لاسونه الله تعالی روغ کړل او اوبو وړی زوی هم له اوبو رابهر او ژوندی شو. لارویانو ورته وویل ته پوهېږې چې موږ دواړه څوک یو. هغې ورته وویل نه زه تاسې نه پیژنم. هغې ورته وویل چې موږ د ډوډۍ هغه 2 چنډې یو چې د الله تعالی په رضا دې هغه فقیر ته ورکړی وو، او د هغې په سبب ستا دواړه لاسونه پرې کړل شوي وو. اوس ته له خپل زوی سره خپل کور ته راستنه شه او د الله تعالی شکر اخیستونکی واوسه.